تېره شپه د اشغال شوې لویدیځې غاړې د کور په فلسطیني کلي کې په داسې حال کې چې اوسېدونکي ویده وو یو جومات وسوځول شو. هماغه شپه په نږدې خسره کلي کې هم یو بل جومات سوځول شوی و. هماغه شپه په نږدې خسره کلي کې هم یو بل جومات وسوځول شو. پر دیوال په عبري ژبه لیکل شوي وو د بنایاهو غچ. بنایاهو د هغو اسرائیلي مېشتېدونکي نوم و چې د جمعې په ورځ نابلس ته نږدې په ډزو وژل شوی و. موږ د اونۍ پای کې په دې سیمه کې د فلسطیني کلیو په لیدو او له هغو کسانو سره په خبرو تېره کړه چې د مېشتېدونکو د بریدونو هدف ګرځېدلي وو، لکه حنان ترابي. د هغې کور له هغو شپږو ودانیو و چې د جمعې په ورځ په سوره کلي کې مېشتېدونکو وسوځول. هغې راته وویل چې تر وروستۍ شېبې په خپل کور کې پاتې وه، تر هغه چې مېشتېدونکي بلواګر د هغې پر لور را روان شول. اسرائیلي سرتېري حاضر وو. هغوی وروسته له دې چې مېشتېدونکي ورو ورو له سیمې ووتل پر فلسطینیانو اوښلن ګاز وکاراوه. سرتېري زموږ پر لور د سړک په اوږدو کې را روان دي. هغوی موږ ته ویلي چې ولاړ شو. اوښلن ګاز هر ځای خپور شوی. د جمعې راهیسې د دې سیمې په شاوخوا کې نوې اسرائیلي پوستې جوړې شوې دي. د نړیوالو قوانینو له مخې د اشغال شوې لویدیځې غاړې ټول اسرائیلي مېشت ځایونه ناقانونه ګڼل کېږي. خو د سوره فلسطیني اوسېدونکي وایي دا به هغوی د هغو مېشتېدونکو پر وړاندې خوندي نه کړي چې د دوی په وینا د حکومت او پوځ ملاتړ ورسره دی.